او ټپې مې ډېرې درته وکړې مطلب مې دا دی چې مین در باندې یما او ستا د حجرې یاران مې راکشه زه تر سهاره پورې ویښه ناسته یمه ماته په خوله کې لاړې توکه او کني زما خو به جبۍ در پسې شنه څه بې اختیاره ژړا راغله د پخواني جانان تصویر مې ولیدنه زما دې څه نصیب کو خدایا همزولې ګل شوې زه غوټۍ ورجېدمه پتا دې هېڅ نه کېږي یاره ما دې رب واخلي چې خبره خلاصه شي نه په مخ څلور خالونه کېږده په تا مین زه په څلور مذهبه یمه او زه به روژې نیسم جانانه ته د تهجدو لمونځ کوه چې یو ځای شو نه او که په ژړا جانان موندې شوې ما به د ټولو نه پخوا موندلې ونه ښه ده چې سترګې دې وړې دي که چرې غټې وې خوړلې به دې ومه او په مرګ دې نه مري جانان خوږ دی او په رنځ دې پروت وي چې پوښتنې لې ورځمه زما د ګل په شان جانانه د ورکوټالي نه مین در باندې یمه او چرته په شاړو کې مې ګورئ د ابادۍ نه زه پخوا وتلی یمه اسماني تندر شوې جانانه په ما راپرېوتې زرې زرې دې کړمه چې سر زما وي سنګل ستا وي او مزه به دا وي چې اوده د عمر شمه ستا لپټه زما کفن شه چې تور لحد را باندې زړه ګلونه شي نه ارمان به وکړې وخت به تېري بیا به جهان را پسې ګورې نه به یمه